بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه ډیره د طاقت والا وظیفه ده او ډیره د حیران کن اثرات والا وظیفه ده. یو عالم دی، هغه فرمایي چې کله هم ماته څه حاجت را پیښ شي، څه ټینشن، څه مسله، څه مصیبت او څه تکلیف راته مخې ته راشي، یا مې څه جایز حاجت مخې ته راشي او هغه ناممکنه او داسې حاجت وي، داسې ضرورت وي چې د هغې پوره کېدل ډیر زر پکار وي، د دې دپاره دا استاد محترم فرمایي چې صرف 3 الفاظ دي. دا زه اولولما کله چې سحر په ټایم کې اولولم، ماښامه پوره زما حاجتونه تر سره شوي، او کله چې ماښام اولولما نو تر سحره پوره زما حاجتونه پوره شوي او تر سره شوي. نو زما عزتمندو، دا یو ډیر لوی عالم دی، هغه دا خبره ذکر کوي. یقینا الله جل شانه په دې کلمات مبارکو کې ډیر لوی اثر او کمالات کې ښودلي دي. زما عزتمندو، که الله جل شانه وغواړي نو په سکندونو کې دننه بستا مسله حل کیږي. خو لیکن زما عزتمندو، په هر یو کار کې د الله جل شانه یو ډیر لوی حکمت او راز پروت وي. لہذا زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د کمال نه ډکه او ډیره عظیم الشانه وظیفه ده، خو ډیره مختصره وظیفه ده. په ژوند کې خامخا صرف یو پیره دا ازماو کوي. ډیر کم وخت په دې وظیفې باندې لګي، لیکن د دې برکات او ثمرات دومره ډیر دي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې مال حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، د الله جل شانه په ذکر باندې، د الله جل شانه په نومونو اغشتلو باندې الله جل شانه سره یو خاص تعلق پیدا کیږي. ډیر خلک به تاسو سره دا خبرې کوي چې په وظایف وسکیږي، وظایف مکوي، وظایف دا تاسو چې کوي د کم ځای نه ثابت دي. نو زما عزتمندو، دوی ته تاسو دا جواب ورکوي چې څه هم کوي الله جل شانه یې کوي. دا وظایف خو الله جل شانه ته مونږ یو وسیله پیش کوو، دا یو قرب دی او نزدېکت دی. په دې سره مو زمونږ الله جل شانه سره خاص یو تعلق جوړیږي، یو قرب او نزدېکت پیدا کیږي. زما عزتمندو، وظیفه هغې ته وایي چې د ستا د ژوند یوه خاص حصه جوړه شي او د ستا د بدن یو جز جوړ شي. ښه الفاظ زما عزتمندو نن زه تاسو ته بیانوم. ډېر قیمتي الفاظ دي، ډېر پرنوره، بابرکته او اثرناک الفاظ دي او هغه الفاظ تاسو ته په سکرین باندې زما عزتمندو هم ښکارېږي. حسبي ربي مربي، حسبي ربي مربي. حسبي کافي دی زما دپاره، ربي زما رب، مربي چې زما پرورش او زما پالنه کوونکی دی. لکه څنګه چې زما عزتمندو تاسو ته ښکارېږي، دا صرف 3 الفاظ دي.
نو زما عزتمند الله جل شانه زمونږ رب هم دی زمونږ مربیم دی مربی ها چاته وی چې هغه تربیت کوي پالون کی وی ساتون کی وی ځکه چې الله جل شانه مونږ پیدا کړیو او دنیا ته مونږ الله جل شانه را وستلیو او زمونږ د ژوند د ټول ترتیب الله جل شانه برابر کړی دی حسبی ربی مربی کافی دی زما د پاره زما رب چې زما پالون کی او پرورش کوون کی دی زما عزتمند اوس راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا زما عزتمندو چې دا وظیفه که تاسو د سحر مز نه پس کوئ نو هم کولی شئ او که د ماښام مز نه پسې کول غواړئ نو هم کولی شئ بل دا زما عزتمندو د دې دپاره خاص تعداد مقرر نشته خو لیکن صرف ډیر په اهتمام سره ډیر په کامل توجه سره او په دې یقین سره کول پکار دي چې الله جل شانه به زما د حاجتونو پوره کوي زما مشکلات او پریشانې به د دې مبارکو کلمات او فتوفیل سره الله جل شانه ختمي چې په ژوند کې د سر جایز مقاصد دي مشکلات دي پریشانې دي او د هغه پریشانو مشکلات او ختمول غواړي په مقاصدو کې کامیابی غواړي هغه مقاصد د کاروبار حواله سره وی کده رشتي حواله سره وی زموږ عزتمندو دا دومره ډېر لوی عمل دی دا دومره عظیم الشان وظیفه ده چې لږ وخت په دې باندې لګي خو لیکن توجه ډېره زیاته غواړي دارنګه زما عزتمندو تاسو دا وظیفه د ماښام مز نه پس هم کولی شئ او د سحر مز نه پس هم کولی شئ بچ کله تاسو موزو کو نیو سیټ طبقه نه چې تاسو توجه دیان برابر وي نو د دې لپاره خاص تعداد مقرر نشته بس ځان له خپل یو تعداد مقرر کې سل پیری لوستل غواړي 300 پیری لوستل غواړي یا 500 مرتبه 1500 پیری 1000 مرتبه 1000 پیری لوستل غواړي نو ځان د پاره به یو نصاب او ترتیب به برابر کې داغه مطابق به د دې ورد وظیفو کې او بیا به د دعا د پاره لاس پورته کې الله جل شانه نه به انتهایی عاجزه سره توجه سره ګړګړه سره به دعاګانې وغواړي دا دومره بهترین او جامع کلمات دي چې علماء په دې باندې ډېر خبرې کړې دي او دا غي حاجتونه په دې سره پوره شوي دي زما عزتمندو یو پیر بیا ز تاسو ته وایم چې ډېره اثرناک ډېره د کمال وظیفه ده او علماء کرامو په خپل باندې په دې باندې تجربه کړې دي تاسو ضرور په خپل باندې هم دا وکړئ او خپل دوستانو سره د صدقه جاریه په تور باندې هم شیر کړئ نو عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مډه زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاويږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان